د افغانستان د غوره نوښتونو او ابتکاراتو دوهم ملي نندارتون ته د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزراء پیغام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیر د خوښۍ او د الله تعالی د شکر ادا کولو ځای دی چې وروسته له ډیرو ستونزو او غمیزو مو هیواد او مؤمن ولس د اسلامي نظام، امنیت او اتحاد له نعمت څخه برخمن شوی دی او له دې فرصت نه په استفاده د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ لپاره هلې ځلې روانې دي. صنعتي نوښتونه او د نویو وسایلو اختراع د دې عصر هغه مهمه اړتیا ده چې له اهمیت څخه یې سترګې نشي پټېدلی. موږ وینو چې د نړۍ په سطحه ګڼو ملتونو د معاصر تخنیک، اختراعاتو او ابتکاراتو په مټ ځواک او قدرت موندلی. صنعتي نوښتونه هغه څه دي چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو لکه نظامی برخه، زراعت، تولید، روغتیا، تجارت، اقتصاد او نورو برخو کې د سهولتونو رامنځته کولو کې ګټور تمامیږي. بناءً دا یو مبرم ضرورت دی چې ورته توجه وشي. مبتکرو ځوانانو ته د صنعتي نوښتونو زمینه برابره شي، د هغوی هڅې وستایل شي او په لوړه کچه ملاتړ وشي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، دا اقدام یې د ستاینې وړ دی چې د هیواد د نوښتګرو ځوانانو د ابتکاراتو نندارې ته وړاندې کولو له لارې هغوی تشویقوي او هیوادوالي له لاسته راوړنو خبروي. د دې لپاره چې هیواد مو په صنعتي برخه کې لازم پرمختګ وکړي او د خودکفایي په مسیر اغیزناک ګامونه واخلي، د ټولو امارتي ادارو او خصوصي سکتور ګډ مسؤلیت دی چې دغه ځوان استعدادونه په خپل هر اړخیز ملاتړ سره تشویق کړي، د هغوی مبتکرانه طرحو ته د عمل جامه ور واغوندي او د هغوی د لاسته راوړنو په ترویج کې همکاري وکړي. په خاص ډول د هیواد په ملي پانګوالو غږ کوم چې د هیواد د داخلي ظرفیتونو څخه د استفادې په برخه کې پانګونه وکړي، چې په دې سره به نه یوازې دغه نوښتګر استعدادونه تشویق شي بلکې د خودکفایي پخوا به مو هم اغیزناک ګامونه اخیستي وي. د افغانستان اسلامي امارت هر هغه اقدام او نوښت ته د قدر په سترګه ګوري چې د هیوادوالو د هوساینې، پرمختګ او ترقي باعث کیږي. موږ د هیواد د نوښتګرو استعدادونو له هڅو او لاسته راوړنو کلک ملاتړ کوو. د دوی لاسته راوړنې د قدر وړ بولو او په راتلونکي کې ورته له الله تعالی څخه د نورو بریاو او لاسته راوړنو خواست کوو. په پای کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې له مسؤلینو، د هیواد له نوښتګر قشر او ټولو هغو مسؤلینو څخه چې د دې تشویقي نندارتون په جوړولو کې هڅه کړې مننه کوو او د الله تعالی له درباره ورته د اجر او مزید توفیق غوښتونکي یو. والسلام. الحاج ملا محمد حسن اخوند، د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء.